د خصوصي ښوونیزو مرکزونو ټولنې نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال حکومت ته خبرداری ورکړ چې د کرونا وایرس له کبله د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. تعطیلی فقط سکتور آموزشی خصوصی و دولتی به معنای خاک پاشیدن به چشم جامعه است و هیچ گونه کارکرد معطوف به تامین صحت ندارد و کوشش ناکام برای استیطار سیاست ناکام وزارت محترم صحت است. د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی روغتیا وزارت او نور اړوند ادارو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو روغتیایي مواردو په پام کې نیولو سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او په دې برخه کې به د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې عملي کوي. مونږ د روغتیا وزارت او نورو ارګانونو ته کاملا ډاډ ورکوو چې د ټولو روغتیایي مواردو په مراعاتولو سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو. هغه که چېرته د دوی طرز العملونه وي، د دوی خاصې برنامې وي او دوی غواړي چې په هغې سره دوی د کرونا وایرس کمښت رامنځته کړي او هغه ختم کړي. که دوی موږ ته هغه طرز العملونه موږ ته وړاندې کړي، موږ د هغې په عملي کولو کې کولی شو چې عملا اقدام وکړو او خپله هغه علمي او اکاډمیکه پروسه چې ده هغه مخې ته ویسو. یاد مسؤلین زیاتوي که حکومت او اړوندې ادارې غږ وانه وري دوی به خپلو مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي. په ورته مهال په کابل کې د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین هم د عامه روغتیا وزارت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي او یاده پریکړه د زده کوونکو په حق کې غیر عادلانه بولي. دغه اعلامیه چې د عامه روغتیا د خوا نه دایر شوې ده یا اعلان شوې ده دې ته موږ داسې یو نامنصفانه فیصله ورته وایي، ځکه دا داسې یو پرېکړه ده چې دې کې د محصلینو متعلمینو ژوند او آیندې خبره ده. دوی باید داسې پرېکړه نه وه کړې. البته دغه قرنطین کول یا مثلا لاک ډاون چې تاسو اعلانوئ دا باید دغه ټول محدودیاتو د شی نه وګوري. د هغې باوجود که امکان لري مثلا دوی وشي که چې دغه لاک ډاون شي. البته دغه کرونا وایرس بېشک د په دنیا کې خو د دې دا مطلب نه ده چې دغه کرونا وایرس صرف په تعلیمي مراکزو کې دی. بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې د کرونا وایرس له کبله د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو پریکړه زده کوونکي هم اندېښمن کړي او وایي چې دغه پریکړه د دوی پر ښوونیز بهیر ناوړه اغېز کوي او له خپلو درسونو لرې پاتې کیږي. او دا خو عملا ټول مسؤلین د دونه خفه دي او ډېر اندېښنه لري، خو اما ځکه چې چاره نشته نو مجبور یې چې د دو ثمرات یې کو او دو ته یوه د حل لاره څو پیدا کېږي او د دو په خاطر باندې ښه ده چې د خصوصي ښوونیزو مرکزونو ټولنه داسې مهال په هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو پر پریکړه نیوکه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سم عامه روغتیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د 2 اونۍ لپاره د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ.